مور دا 2 لک افغانۍ نه وکړه دا 1 لک افغانۍ دي خو دغه باقي پیسې چې په دې شوي دي هغه نه خدای دې په 9000 افغانۍ کې دغه شولې یاري مشکل ورته یا خدای دا دغه ورننه امين یا خدای دین دنیا کې یا خدای چې هر مشکل ورته ورته. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو نن هغه دروازې ته ولاړ یو کومه دروازه کې چې د مونږ یو مور اوسېږي هغې مور لاو کولو تېر ځل به تاسې دردولې وي خفه کړي به وي خو دا ځل د مور خوشحالي له مونږ سره وګورئ. راځئ مور ستړې مه شئ ستړې مه شئ مور چېرته لوړی اوس چیرې کړه اوس پره مزدورا کې مور هغه لاو دې ختم کړو څومره غنم دې وګټله 3 منه غنم وي 3 منه غنم وي نمره وي چې در خالي در 65 کاونې رانه ها اوس د ټوپۍ نیولې بوز ټوپۍ سره کوم تا کولې مورې 200 به پرین نیولې وا بلا بنان په ونیم شلاري پاین ولې نو سر ته رسوي مورې دا ټوله د مکمل ورځ په تیر کړی دي چې گیز وتلې هم هغه خدای ورکا د دایز څه په مخ ته روغلم مو د مکمل ورځ دغه مشمن ته د دوی نه غنه تیر کړ 200 روپۍ مور دا کومه کوښښ نه کومه په شاونه کوم دغه سره روغلو خدای هم په یمن خپل امين دا کومه څومره وخت کېږي مورې دا کومه څومره وخت کېږي دا به مو شي وځي دومره وخت ورته په تیر څومره نه زه به ته پوهېږم چې څومره وخت به وشي مو خو دومره سامان په کیر کې نه وای چې مو ته پاته وای که نه کومه ورته وشي مورې خوشحالېږي بیا ویلی نه خوشحالېږم الله خو همداره خښله برخه وکړه که مو خښله برخه هم چې وکړه که مو ماشومان هم چې اوس دا نه څومره خوشحالۍ په دغه وړو دغه نه څومره خوشحالۍ وایي په دا نه دومره خښله شومه ځان څکه چې مو ته همداره پلاکه ولاکه ریپیر وړي دي دغه ته زه چې مو د زمان لڼه خښل مورې که پلاکه مور وړي بیا خوشحالېږي الله د غاره پلاکه دنیا دروي چې خدای هم د غاره خښل امين سره د ټولو مسلمانانو سره د ټولو مسلمانانو ثواب جوړ تو د لکه خبره وکړه الحمدلله دی ولک نه پورته مرسته شوی د مورې الله شلا دین دنیا د خپل شه الله خدای دغه ورینه نه بماته یا خدای د ورینه بر تاسو سره امين یا خدای دغه ورینه به خدای پاک چې کوم مطلب نه پزړه کې خدای امين خوان دي خم کې دي خوان خم کومه کړای دی ورونه نه دغه خای کړای دین دنیا خپل امين یا خدای چې پزړه کې څه مطلب نه ورته پیرا که خدای نه کلی ته جوړ کړي امين خدای کزای چې خاصله کړم خاصله برخه وکړي امين ټولو نورونو خویندو چې کومه کې کړی دی زه هم ځانګړې مننه کوم الله پاک دوست اجر دې ورکړي چې تاسو د دې مور غږ واورېدلو د دې مور ودردولی خو اوس موږ خوشحالي درکوو مور د ویو ښه کس دی دا د خوشحالتي نه کېږي مور خوشحاله ده حتما خوشحاله ده زه ځینې نومونه چې زه نورونو چندې ټولې کړي دي د موږ مسافر ورونه چې واقعا ډېر غیرتي دي موږ پوهېږو چې سفر کې پیسې ګټل اسانه کار نه دی د خپلو مټو خولې تویوئ سختې خوارۍ کوئ او د خپل فامیل تر څنګ بیا داسې بیچاره خلکو باندې ډېر دردېږئ موږ هم دردېږو الله پاک دغه دردونه ختم کړي الله پاک دغه غربت ختم کړي ستاسو هغه د خوارۍ برکت و چې دغه نن خوشحالي رامنځته کېږي ستاسو هغه 1 روپۍ 2 روپۍ چنده وه چې موږ کړې وه ځینې وروڼو چې نومونه یې نه غوښتل چې خپاره شي فقط غوښتل چې د دوی هغه چنده معلومه شي د ریاض المال حمام نه پوهېږم کوم یو ښار دی شاید تاسې وپېژنئ 2400 افغانۍ چنده یې کړي وه ځینې وروڼه دا په سعودي کې دي د اماراتو مصرف نه چنده شوي دو 9300 افغانۍ چنده یې کړي دو یو بل ورور سرجین و کومه کړی دی چې نه غوښتل اندازه یې معلومه شي الله پاک دې ژوندی لري یو بل ورور هم د موږ افغان ورور دی او د خوست دی یې کومه کړی دی چې الله پاک نه قبوله کړي 12200 یو بل ورور عبید منګل په نوم د اروپا نه یې کومه کړی دی 1000 افغانۍ چې ټول نه ځانګړې مننه کوم خدای مو خوشحال لره الله دې اجر ډېر کړي ځینې ورور ته باید دونه وکړم چې قلدور یې لګلې وي موږ په افغانۍ بدلې کړي دي که ځینو ډالر لګلي وو هغه مو هم په افغانۍ بدل کړي دي ټول هم افغانۍ پرې جوړې کړي دي چې 1,04,000 افغانۍ کېږي په دا کې موږ ځینې مواد وخوڅله او باقي پیسې دغه مور ته نغدې سپارو مور دا 2 لک افغانۍ نه وکړه دا 1 لک افغانۍ دي خو دغه باقي پیسې چې په دې شوي دي هغه نه خدای دې په 9000 افغانۍ کې دغه شولې یاري مشکل ورته وشي یا خدای دغه ورننه امين
یا خدای دین دنیا کې آمین. یا خدای چې هر مشکل ارته وځي مورې جمله کومک تو سره وشولو 1,09,400 افغانۍ کومک سره وشولو خدای دې پیمونه خپل کا ته به نور کور نه کې ته به د خپل مرزي وکې مورې خپل ستونزې د حال کې کور دی پر هغه بچو نه پر ستړي زورېدلې هغه یوه خبره چې تو کړې وه چې زه دې مړه شم خو مو بچون چې په خېټه مړه شي زه دې مړه شم حل کوي ډېر درمون دې مورې فراه شو هغه دی انشاءالله نه پتې کېږي امین مورې دغه ته به ژوندی دغه به مړه کېږي ویلې چې موږ غیرتي خلک لرو موږ چې په دنیا ژوندي وي دغه نه زه پیرا کړم خدای دې دوی دارې پیرا کو الله بچا دې دارې پیرا لري د ورونه نه به خدای ما کوي خدای پاک دې یار مشکل د ورونه وځي خشوله اوسې مورې چې خشوله کړم خدای خشوله برخه دې د ورونه وځي ژوندی اوسې مورې خشوله اوسې ورونه به خدای تل سره کرتا یا خدای دې نه ارته کیلی کې یا خدای دې در غرینه غرینه کې امین خشوله اوسې مورې ژوندی اوسې ټول مونږ دغه دی د موږ د ورونو او خویندو پر راکړلو او د دې ارمانونه دی الله پاک پر راکړي عمر دا نیمګړی ژوند نه تیریږي په هر رقم ته وي تیریږي بالاخره مار دی او د موږ سره به ذرې ذرې حساب کېږي الله پاک دې موږ هغه ابدي ژوند ښایسته کړي چې هغه د موږ ابدي ژوند دی دا خو موقت ژوند نه مورې تیریږي ته مه خفه کېږئ انشاءالله موږ در سره بیا به هم کومک بیا به هم کومک مورې ته انشاءالله ګزاره کېږي یا خدایم دین دنیا ته ښکلې کړه یا خدایم دیار مشکل ورته وسوته یا خدایم دیار مشکل ورته وسوته یا خدایم دیار بلون ورته وسوته امین دایم دین دنیا خشوله اوسې خدای پاک په دیګارم چې څه برخه په زړه کې وي هم خدای پیرا کا خدای مرندینه پیرا کا خدای په یمن ښکلې کړه ډېره مننه قدرمنېدونکو تاسو د مور دعاګانې ګورئ او د مور خوشحالي ګورئ او ډېره خوشحالۍ نه اوښکې ګورئ چې تلي بیا هم له تاسو نه ځانګړې مننه خوشحاله اوسئ دا خپرونه همدلته په خوشحالۍ باندې پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت درته غواړم د خپل بچي په درد باندې بیدار مور